چې هغه ښځه په خاوند تیزی لکه ښځې ته داسې خبرې کوي د خاوند ښځې ته چې ښځې له د خاوند نړه تورې ښځه په خاوند باندې راوچتوي ښځه د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کوي یا غلام په خپل آقا باندې راپاري ښځې ته د نورو خاوندانو صفتونه کوي او د دې خاوند بدي ورته بیانوي نبی علیه السلام فرمایي مانه نه دی مانه نه دی مانه نه دی مانه نه دی دا سړی چې ښځه په خاوند باندې تیزی ښځه په خاوند باندې راخیجی او د خاوند بدي ورته وي او ښځې له د خاوند نړه تورې یا غلام دی هغه په خپل مالک باندې راپاسي او غلام لکه نوکر د چا سره نن سبا کار کوي هغه نوکر د د پاسه کوي او د دې مالک بد ورته وایي نبی علیه السلام فرمایي فلیس منا زمانه نه دی زمانه نه دی زمانه نه دی ما ته د خپل نسبت نه کوي ما ته د خپل نسبت نه کوي مونږ نن سبا د مسلمانانو سره سره عوامید منسکو خو زمون معاملات سم نشول بنیادی خبره د مسلمان سره معاملات صفا کوي